خګوري په تیر لیکچر کې مونږه دغه کې کار کړو CSS کې mysql_connect ها نوٹ پیډ اوپن کاو ٹھیک ده یو کمپلیټ ډیزاین کاو صحیح ده او چې کلم تاسو یو کمپلیټ ډیزاین د ویب سټ کوي نو دا لپاره اول خو تاسو یو فولډر جوړوي کنه زه په سی ډرایو کې کې HTML_class کې ځان سره یو فولډر جوړوم صحیح ده CSS_project ٹھیک شو په دې کې باندې یو فولډر سره د ایمیجز یو فولډر جوړوم ٹھیک شو په دې کې به ایمیج واچوم دلته لارج آیکن د ایمیج شو دا شو کنټرول سی او بیک بلار شي په دې کې به دا CSS_project کې به په دې کې پیسټ ٹھیک شو اوپن ټیگ HTML/HTML head title CSS project body زبدا کوډ یو بل پروګرام کې وکم یار دا نوٹ پیډ لګ دسی ټیم ډیر دي زبا سافټویر تراشم همدا سره کوډ د لپاره به یو پروګرام انسټال PHP ډیزاینر ما سره دې سیټ اپ نو تاسو خپل کوډ دی کې دا کوي ٹھیک ده ٹھیک شو HTML ډبل کلیک دا به تیار شته صرف تاسو ان ټایټل 1 کې شی ورکړئ CSS project نو د شی په واسطه مونږه ټیبل صحیح ده او بیا TR ٹھیک شو او بیا دې کې ورکاو دا یو روش وکنه هم د دې TR نه وروسته به تاسو یو بل روم سٹارټ کړئ دې ته به تاسو TD کې نوم ورکړئ header section ٹھیک شو وربکه یو TR بیا او یو TD به ورکړئ او دې له ورکړئ نیویګیشن بار ٹھیک شو کنه بیا به بس دا کنټرول اس کوي او سی ډرایو له بلار شي HTML_class کې به CSS project کې به دا ځان سره د index.html سره سیو کړئ هغوره دا index د ځکه ورکوما کله چې انلاین د تاسو ویب سټ په سرور باندې هوست کیږي صحیح ده هغه ډایرکټ چې ځان ته یو پیج اوچتای هغه کم پیج اوچتای انډیکس پیج اوچتای اوس که تاسو اکثر له کوم ویب سټونه ګورئ هغه چې څنګه تاسو اوپن کړئ هغه مکمل هغه ہوم پیج راشي هغه ہوم پیج از څه جوړ کړئ انډیکس جوړ کړئ نو هر کله چې ستا په لس پیجې شل پیجې 50 پیجې ستا د ویب سټ پاغي کې د انډیکس نوم سره کم پیجي نو هغه به ډایرکټ چې کله ستا ویب سټ رن شي هغه به اتوماتیک ایکسس کوي صحیح ده نو سیف زبدا وزټ کوم په براوزر کې ډرایو HTML_class او دې کې CSS project او دا په دې کې header section شو نیویګیشن بار شو ټیک شو به وړي کې کوم چې دام تاسو ته ښکار شي ها نیویګیشن بار مو شو ورکه بل څه شي TR دیلا ورکه TD او بل بس شي ورکو دیلا
دې له به ورکو مارکیو سیکشن ټیک شو او دې له به بیا ټي آر دلته سټارټ کړو او دې له به ورکو ټي ډي او دې له به ورکو مونږه مین کنټینټس ایریا ټیک شو او زه به ورکم ټي آر بیا او ټي ډي به ورکم او دې له به ورکم څه شی فوټر ایریا اف ویب پیج کنټرول ایس او بیا ریفریش کنه هغه ټول سټپ بای سټپ دلته رااله صحیح ده نو ټیبل دا هم تاسو کوډ کوئ کنه ګورئ دغه تاسو مکه کنفیوز کیږئ چې راځه دې ته سی اس اس رول نه جوړوم زه سی اس اس رول له ټیبل لپاره ځکه نه جوړوم چې انده کې چې زه بل ټیبل جوړوم زه دا نه غواړم چې د دې غوندې سټایل شي نو زه دې لپاره څه کوم دې لپاره ان لاین سټایل شیټ استعمالوم زه دې ته ورکوم الاین اول الاین is equal to quotation center cell border is equal to quotation 1 cell padding is equal to quotation sumra 0 ठीक है cell spacing is equal to quotation बस 0 control s और बिया refresh रागे वेट हो ना ऐसे ही करना वेट is equal to quotation आता सवा quotation control s हो गया refresh वेट में गलत हुई करो वेट ठीक शो न जाता सर नो द हेडर सेक्शन हमा सरा बायद लग दासी घटी काना गोरा घट बायद राशि नो द हेडर چې ما کم کې لیکل دا څه شی دی دا یو رو دا کنه که کارم دی ها نو دلته پتا سو دا هیډر رو ته بیا راشي صحیح ده هیډر رو ته چې کار راغلی ور به کوي ویټ is equal to quotation څومره یا هایډ به ورکو چې ورکو هایډ is equal to quotation درس الور سو شو ډیر غټ شو 200 ٹھیک شو نکیږي کوټیشن باندې ٹھیک شو دا هیډر سیکشن شو یا بینر به درته راځي زم چیرې زما چې هر پیج باډي کمای نو د باډي د پاره زیو سی اس اس جوړو ما دلته تاسو یا ورکې باډي بیک گراوند از ایکوال ټو کوټیشن صحیح ده امیج نوم ورکې image.jpg क्लोज कंट्रोल एस और रिफ्रेश नकीगी सम गुरु ची image.jpg शता कना bb.jpg दे bb ब्याम नकी ब्याम नकी زګه کم پات چتا د امیج د پاره ورکړه بیک گراوند از ایکوال ټو کوټیشن تاسو راخو ایگزیکټ پاغازه کې امیج نه پروت کنه په یو فولډر کې در سره پروت دی از ایکوال ټو images folder /bb images folder تراشه او /bb.jpg فایل تراشه کنټرول اس او بیا راشي ریفریش کړئ ورغه وشو ها زویم چیرې دا ټیبل بیک گراوند کلر دی زما څنګه وایټ کلر کی څنګه کلر کی دی وایټ اما ټیبل لراشي بل ځای لمزه بس کلوز کړئ ٹھیک شو bg color is equal to quotation white refresh نو دا ټیبل بیک گراوند کلر څنګه شو زبا دی له بل امیج دی بیک گراوند تور کوم دی امیج مال خو رانه کو بیک گراوند menu.jpg صحیح ده بیک گراوند menu.jpg refresh ٹھیک شو ها نیویګیشن بار ته راځو خدل د تاسو مال دا وای چې دلته به اوس امیج څنګه راوړم افرین هیډر سیکشن دی لیکل دی کنه دا ولر کی اور میرے دا ویټ زیات کو د دې په دا ټیبل په دا ویټ زیات کو اته سونه نه سو چې لږ دا ټیبل غټ راشي ٹھیک شو ها نو دا هیډر سیکشن باندې نه لري کوي کنه او دې کې بس شی راوړي بینر خو بینر خو ور سره نوم سره موجود دی بینر.jpg موجود دی کنه موجود
نو دلته به تاسو څه کوئ اوپن ټیک img space src is equal to quotation images folder slash څه نوم سره image banner dot jpg نوم سره او دلته close control s او بیا refresh page راغی خو ویډ او هایډ خو نه ده صحیح کنه نو څه به تاسو کوئ همدلته ورکو ها ویټ از ایکول ټو کوټیشن څومره دلته باید تاسو یو شی یاد وساتئ باید ټیبل سره برابر وي کنه د ټیبل ویټ څومره دی 900 دی 900 به تاسو ورکئ نو ګوره د ایمیج ویټ به دا ټیبل ویټ سره ډایرکټ څنګه شي برابر شي ټیک شو خو دا هایټ ور سره برابر نشو صحیح ده نو هایټ به تاسو د شي سره برابر وي هایټ به د تاسو د ټي ډي سره برابر وي ولې ور سره برابر او زم چې زما څومره د هغه د رو هایټ دی هغه د باید د ایمیج هایټ هم شي څومره دی 200 محمد علي ته پوښوي نو دی لیول باندې به تاسو سره بیا راځي کچرته تاسو ایمیج نورم غټوي نو تاسو دا 300 دی هغه نشته دی بس نیویګیشن بار دی صحیح ده نیویګیشن بار دی مال په یو بل کلر کې راشي خو نیویګیشن بار لا په ټي ډي کې کلر بدل کا صحیح ده style is equal to quotation background dash color double dot څنګه کلر گرے کلر ورکا ګوره اماغه سی اس اس دی خو ان لاین سټایل شیټ زه استعمالوم شي استعمالوم ان لاین سټایل شیټ چې هغه لاین سټایل شیټ تاسو په لاین کې کوئ ور سره سم او کله چې خط پکې کوم نو کلر دې څنګه یې وایټ او ریفریش کلر به څنګه کی وایټ کلر بس ها بیا راشي لینکونه پکې جوړاو کنه دا شی خو پکې نه ده پکار هم پکې پکار ده پیراګراف ټیک کې راولم پی ټیک کې هم and nbsp یو سپیس دو سپیسا already ډسکس کړی دی سلور سپیسا ټیک شو محمد علي ته پوه شوي about نو دلته به تاسو راوالی دا کافي دا سپیس په کافي کې تاسو بل پیج جوړوم د سروسز نوم سره کنټرول وی بل پیج جوړوم د پروډکټ نوم سره بل پیج جوړوم د ګیلری نوم سره او بل جوړوم د کنټاکټ یا ټیټوریال چې څومره تاسو ورکوي هغه تاسو او بل جوړوم کنټاکټ ازم راغی نو دا به تاسو اتوماتیک ده اوس ګورئ دلته تاسو وګورئ نو دا دلته تاسو په پیراګراف کې راوځي خدلته وګورئ تاسو سره دی لک مرجن نه دی اغسته کنه نو ماغه سی اس اس د پیراګراف ته به تاسو ورکړئ سټایل از ایکوال ټو کوټیشن مرجن ډبل ډاټ 5 پوینټ کنټرول اس او بیا ریفریش ګور هغه به مرجن دی صحیح ده پیراګراف ته مرجن ورکو هغه باقی چې کم سپیس او هغه ټریم شو صحیح ده دی اریو له اوس لینک هم ورکو کنه لینک په کم شکل ورکوي دی اریو نه مخکې ودرېږي دا اریو په ا ټیک کې راولي په چی کې راولي open tag href is equal to quotation کم پیج ته دلاړ شي ام دې پیج ته بس index.html پیج ته دلاړ شي صحیح ده پوښه مطلب باندې دا ای وزه دین روسته باندې او سټایل نه دی اغسته صحیح ده د نورو ته په یو ځل لینک ورکو بیا به دې باندې خبرو وکړو چې سټایل څنګه ورکو href hypertext reference is equal to quotation about.html ته دلاړ شي کوم پیج ته دلاړ شي about.html ته دلاړ شي نو about.html پیج خو تاسو سره نشته کنه مطلب بیا جوړه کی صحیح ده ها نه بس تاسو بیا جوړه کی زه به جوړه کوم الله خیر product.html پیج ته دلاړ شي close دا ا د دې نه مخکې اوپن کیږي دا تاسو دلته اوپن کی ټیک ده کم پیج تا gallery.html
HTML پیج ته لاړ شي خدا زه په سلش A کې راوړم دا یې ټیک شو کنټاکټ بم تاسو راوړئ href contact.html HTML هم تاسو ورکولای شئ خپل پیجونو ته صحیح ده او سلش A سره به دا تاسو څنګه کوئ کنټرول اس او بیا ریفریش ټول لینک واغستو خو سرویس او ټیوټوریال وانه واغستو ولی ور مینه کو کنه دلته به تاسو راشي service.html close دا باقی دا هغه چې دی کنه او ټیوټوریال ته هم تاسو ورکړئ وایغستو خزوی هم چې یاره سټایل خو داسې نه وي صحیح ده دا د ما سره سټایل والي نو راشي بیرته څه وکړئ خپل هغه هیډ نه مخکې صحیح ده CSS نه مخکې کار ځای کې سټارټ کوئ خو زه به مړه بس بلکل اول سر کې سټارټ کوم HTML اوپن ټیکسټ سټایل څه شي دپاره A ډبل ډاټ اول لینک اول څه شی لینک بیک ګراوند dash color double dot none یو کلر دیم نه دی صحیح ده font dash family double dot Arial color double dot white صحیح ده control s دا شي د لپاره جوړ شو د لینک لپاره A double dot visited چې کله visit شي نو شي بیک ګراوند کلر دی بیک ګراوند dash color دی double dot څنګه شي black شي څنګه دی شي black او color double dot color دی white شي او font dash family double dot څنګه Arial ٹھیک شو ها چې کله A double dot هوور چې موس ورنيږي کوم بیا د څنګه سټایل واري بیک ګراوند dash color double dot read font dash family double dot Arial او color double dot white او بس جوړ شو راشي ریفریش کړئ وای غوستو ګوري دا ولې چې اورګنایزیشن دا سټایل دی اور کوم دلته ورکو ګوره دا هاند اوور صحیح ده پوه شوي نو دا په دې طریقې سره ها بیا مارکیو ته به تاسو راځئ که نه مارکیو کې خو بل شی پکار دی که نه دا شی خو نه دی پکار مارکیو زه یم چې خط دی پکې داسې رواني اوپن ټیک مارکیو سوري مارک مې ولیکلو مارکیو ټیک شو دلته به تاسو دلته به خپل خط ولیکئ چې مارکیو کې تاسو څه خط راوړل غواړئ صحیح ده مارکیو کې چې کوم خط راوړی هغه به ولیکئ نو ما سره خو نشته که نه زه به ورډ پروګرام راوالم نو تاسو چې هغه د کمپنۍ کوم خط وي چا ته چې اپلیکیشن جوړوئ صحیح ده هغې لږ معلومات به پکې واچوئ پیسټ کنټرول اس دا داسې کم کوډ نه دی چې دا لګیا یم لږه خواته دی دا ګوره همداسې ساده راغی که نه ځکه ستا د مارکیو ټیګ میک دی غلط دی چېرته مارکیو صحیح ده غلط دی که نه ای دلته باید ورنه کړي دلته راشي ریفریش یې کړه خط به روان وي یاره زه وایم چې دا خط دی لږ سلو لاړ شي scroll amount is equal to quotation 3 quotation صحیح ده کنټرول اس او بیا ریفریش سلو بځي صحیح ده سلو شو که نه ښه بیا ورکوم چې بیک ګراوند سټایل به ورته شروع کړو سټایل از ایکول ټو کوټیشن دا سټایل که تاسو CSS جوړوئ کار شی کوئ زه به CSS جوړ کړم د شي دپاره مارکیو دپاره صحیح ده نو تاسو به ورته مارکیو ورکړئ او بیا به ورته خپل سټایل سټارټ کړئ خو زه دلته په دې ان لاین کې ورکوم
ځکه چې آینده کې مطلب کې دې شي بل مارکیو ته زبل سټایل ورکوم نو باید زما چینج وي نو انلاین سټایل شیټ هم ډېر استعمال سټایل از کوټیشن فندیش فیملی ایریل کلر ډبل ډاټ وایټ او بس نو ما کوټیشن ورنو کو زبا یو کوټیشن سپین نه معلومه نو دلته به تراشي دي ته به یو ګوره بیکګراوند ډیش کلر ډبل ډاټ ریډ ٹھیک شو دا ګور روان یاره یو کس وایي چې دا خو لیټست نیوز دی چې ورنږدې کېږم باید سټاپ شي چې زه پړاو کړم صحیح نو د دې نه وروسته ګورئ د دې 3 نه وروسته ان ماوس over is equal to quotation start bracket start bracket off and mouse out is equal to quotation start چې ورنځي کېږي ور سټاپ کېږي صحیح شو خا دې مین کنټین ایریا کې به تاسو سره لیکنه راځي کنه چې لیکنه نه یې څه شی به راشي تاسو به لیکنه ورته پیسټ کړئ مین کنټین ایریا دا ده کنه صحیح شو دا به زه بیا کاپي کوم چې لږه زیاته لیکنه راشي او زه ته راشي خپل پیج ریفرش خدا خو سیټ ته راغی کنه نو مرجن به تاسو ورکوئ که نه به ورکوئ اول دا خو پاراګراف کې راولئ صحیح ده چې پاراګراف کې هم راوستو نو بیا به مرجن ورکوئ سلش پی صحیح ده سټایل از ایکول ټو کوټیشن مرجن ډبل ډاټ څومره 4 پوینټ او ریفرش 4 پوینټ واستو خط سټایل دی بدلی کنه ها سایز ورکوئ ګوره فن ډیش سایز ډبل ډاټ څومره 14 پوینټ صحیح ده ډېر غټ شو وربکو 12 ٹھیک شو لس به ورکو چې لږ ورکې ما صحیح ده ښه یاره یو کس وایي چې دلته د هیډینګ هم راشي هیډینګ 1 کې د یو خط راشي نوم دی راشي عنوان دی راشي نو دلته د پاراګراف نه مخکې به تاسو لګوئ ټي ډي کې کنه اوپن ټیګ H2 کې H2 introduction to CSS صحیح ده स्टाइल دیوانی ها स्टाइल is equal to quotation style is equal to quotation font dash family double dot Arial color double dot read margin power कहीं margin double dot 4 point margin है वो ठीक शो हमारे क्यों वाला जिधर आता है दराशी कम जाएगी डालते कि उन दराशी डाल दूँ तो चलता डालते नौलत काफी कतल तेरा उड़ता ना अंदा मार्क्यू चुका मरकत के मूवमेंट के ना हम दलान रात रात دلته شوکی نو دا خو ستاسو پی ایچ پی کار دی دا خو دې کار نه دا خو د کاپی پیسټ کار دی دا خو د کاپی کې او پیسټ کې به صحیح ده نو که چېرته ته پی ایچ پی کې استعمالې کنه نو دې ته به یو ویریبل جوړ کی ویریبل کې به سٹور کې مارکیو هغه مارکیو بدلته یک کو کې ځان خبرې فوټر ته راځو صحیح ده کاپی رائټ کارپوریشن North developers alright yeah
ٹھیک شو نو بس دلته کنټینټ خپل واچو بس کنټینټ هوري لګ دی کنه ٹھیک شو خوشی مطلب باندې نو بس دی کنه دې کارو مړه یادی